أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرة ولنئی سپارہ آیت نمبر 130 ومن يرغب سوک تیا کس چی مخ پاڑوی ام ملت ابراہیم د دین د ابراہیم علیہ السلام نا الا من سفه نفسه مگر آسڑی چی زانی بیوقوب کری پخپل باندے ولقد اصطفیناه البته په تحقیق سره مونږ غوره کړی فی دنیا په دنیا کې وانه بشک هغه چې دی فی الاخرت په آخرت کې لمن الصالحین د نیکانو صالحانو نبوي اذ قال له ربه یاد کې وخت چې وید ته رب اسلم ته حکم منون کې جوړ شه قال هغه ویلو اسلم ته زه فرمان بردار ام لرب العالمین د ټول عالم د رب ووصى بها او حکم کړو وصیت کړو بده سره ابراهیم علیه السلام بنی خپل بچیانو ته او یعقوب علیه السلام خپل بچو ته کړو سی ویلو یا بنی ای زما بچیانو ان الله بشک الله تعالی استفا غره کړو لکم الدین استاد پر دین یعنی دین اسلام فلا تموتن پس تاسو دې نمره الا وانتم مگر یې تاسو دې مسلمون حکم منون کې یعنی مسلمانانو ام کنتم شهدا آیا تاسو حاضر اذ حضر په وخت کې چې راغی یعقوب الموت یعقوب علیه السلام ته مرګ یعنی د مرګ نه مخکې په دغه وخت کې تاسو کله وای اذ قال لبنيه یاد کې وخت چې هغه وی خپل اولاد ته ما تعبدون تاسو به د چا عبادت کوئ من بعدي زمانه وروسته یعنی زما د مرګ نه بعد قالوا نو هغوی ویلي نعبد مونږ به عبادت کو الهک د معبود ستا یعنی د الله و اله آبائک او د معبود د ستا د پلار نیکو چې هغه ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام هغوی به عبادت کو اله واحده د یو الله د یو معبود ونحن له او مونږ یو د هغه مسلمون حکم منون کې فرمان برداره تلک امتون دا یو ډله وه قد خلت چې په تحقیق سره تیره شوې ده لها د هغوی دپاره ما کسبت څه چې هغوی کړي وي هغه به ورته میلاویږي ولکم او تاسو ته به هغه بدله میلاویږي ما کسبتم چې تاسو څه کارونه کم اعمال کړي وي ولا تسألون او تاسو نه به تپوس نه کولی کېږي عما کانوا یعملون چې کوم اعمال هغوی کولو یا هغوی کوي وقالو او دوی به ویلو د اهل کتاب کونو شهودن یهودیان او نصارا یا عیسایان تهتدو تاسو په سمه لار شئ بیا به سمه لار ومومئ قلت ورته فرمای پیغمبره بل ملت ابراهیم بلکې دین د ابراهیم علیه السلام مونږ اختیار کړی دی منو هغه حنیفه چې هغه د یو خدای منونکی و وما کان من المشرکین او نو هغه د مشرکانو نه قولو او وایه تاسو آمنا بالله مونږ ایمان راوړی دی په الله باندې وما انزل الی ابراهیم وما انزل الینا و هغه چې نازل شوي دي مونږ ته یعنې په قرآن باندې وما انزل الی ابراهیم او ایمان هم دی په هغه چې نازل شوي ابراهیم علیه السلام ته و اسماعیل علیه السلام ته و اسحاق علیه السلام ته و یعقوب علیه السلام ته والاسباط یو د هغوی اولاد ته وما اوتی موسی او هغه څه چې ورکړي شوي موسی علیه السلام ته یعنې تورات و عیسی او هغه چې ورکړي شوي عیسی علیه السلام ته یعنې په هغې ایمان دی چې هغه انجیلو وما اوتی النبیون من ربهم او هغه څه چې ورکړي شوي پیغمبرانو ته د هغوی د رب د طرف نه ونحن له مسلمو لا نفرق بین احد منهم مونږ هیڅ فرق نه کوو په هغوی کې په هیڅ چا کې ونحن له مسلمون او یو مونږ د هغه حکم منونکي نه د الله صدق الله مولانا العظیم دې کې صرف دا یو دغه وپېژنئ ابراهیم علیه السلام زوی دی یو اسماعیل علیه السلام بل د اسحاق علیه السلام بیا د اسحاق علیه السلام زوی دی یعقوب علیه السلام بیا د یعقوب علیه السلام 12 زامن دي چې په هغې کې یو یوسف علیه السلام دی او بل بنیامین دی او لسې د بلې مور نو بني اسرائیل چې دی بیا ټول د یعقوب علیه السلام په اولاد کې راغلي دي